دغه بدمعاش سړي دې غونډګانو ته ووایي چې ټول ټوپکې واخلئ او غیر چاپېره پټ کښېنئ او چې کله دغه پولیسواله دلته راشي او چې څنګه دې کوي له رورسي نو ډایرکټ به ورته خپلې ټوپکې راواړوئ او ټول پولیسواله به مړه کې یو هم د نه ژوندی پاتې نه شي. بیا دا ټول خلک لاړ شي او څوک د ونو شاته او څوک په کندو کې پټ کېني. بیا چې څنګه د پولیس افسر مخې ته راشي نو دغه بدمعشان ډایرکټ په دې پولیس افسر باندې ډزې شروع کړي. دا کهانی ده د بلوچستان د یو داسې علاقې چې هلته ډېره زیاته ګرمي وه او دا یو داسې علاقه ده چې په دې علاقې کې لرې لرې ځینو پورې د اوبو ترک نه لګېده، خو په دې علاقه کې صرف یو کوی و چې د دې کوی نه به د ټولې علاقې خلکو اوبه وړلې، هم د څښلو دپاره، هم د فصل اوبه کولو دپاره او هم د ځناورو دپاره. د دې ټولو دپاره به د اوبو سهارا صرف دا یو کوی و. یو ورځ داسې کار وشو چې په دې علاقه کې یو بدمعاش سړی و چې د هغه نوم شیرخان و. د دې بدمعاش سړي نه به د علاقې ټول خلک ډېر زیات یریدل ځکه چې دا یو ډېر ظالم انسان او د سره ډېر زیات طاقت هم و. یو ورځ شیرخان د دې کوی طرف ته رالو او د علاقې د ټولو خلکو په مخ کې اعلان وکړو او وی ویلې چې نن نه بعد دا کوی صرف او صرف زما دی او نن زه په دې کوی باندې د خپلې قبضې اعلان کوم. او بیا ویلې چې ټول کلي والا زما خبره په غور سره وورئ، که چا هم زما د اجازت نه بغیر د دې کوی نه اوبه یوړلې نو هغه به د خپل شر ذمېوار په خپله باندې وي، او که نن نه بعد چا هم زما حکم نه منلو او یا یې په غلا باندې د دې کوی نه اوبه یوړلې نو همدا کوی به ورله قبر جوړ کما او هم په دې کوی کې به ښخ کما. د نن نه بعد دا کوی صرف زما دی او د ټولو نه مخکې به زما ځناور د دې کوی نه اوبه څکي او چې کله زما ځناور ټول ماړه شي نو هغې نه پس به د دې کلي خلک راځي او د دې کوی نه به اوبه وړي، خو د هغې نه مخکې به زما نه اجازت ضرور اخلي. دا ټول خلک دغلته ولاړو، د دې بدمعاش سړي خبرې اورېدلې او ټول ډېر زیات یریدلي وو، خو په چا کې هم دا همت نه و چې دې بدمعاش سړي له مخې ته راغلي وو او دله یې جواب ورکړی و. خو په دې ټولو خلکو کې یو بوډۍ ښځه هم ولاړه وه چې دې بوډۍ ښځې له الله تعالی ډېر کلک زړه ورکړی و. دې بوډۍ ښځې چې کله دا خبرې واورېدلې نو د دې بدمعاش سړي مخې ته راله او ورته یې ویلې ته څوک چې ته به په موږ باندې دا اوبه بند کړې، دا کوی ستا نه دی، دا د ټول کلیوالو دی او په دې باندې زموږ د ټول کلیوالو حق دی. دې بدمعاش سړي چې کله د دې بوډۍ ښځې خبرې واورېدلې نو ډېر زیات په غوسه کې د دې بوډۍ ښځې طرف ته رالو او ورته یې وویلې داسې لګي چې تا باندې دا بوډا ځان تیرې دی او زه هسې ما باندې د خپل هډوکي مه ماتوه، غلی شه او چپ چاپ د دې ځای نه روانه شه او کور ته سیده ځه، ګینې د کور په ځای به دې سیده قبرستان ته ورسومه. دې بوډۍ ښځې ورته په جواب کې وویلې ته یې څوک چې ته به ما قبرستان ته لیږې او ته چې څه کې دا ناجایزه کې، دا کوی د ټول کلیوالو دی او د ډېر کلونو نه موږ هم د دې کوی نه اوبه وړو، که چېرته دا کوی ته په موږ باندې بند کړې نو نه به زموږ ځناورو ته اوبه میلاویږي نه زموږ فصلونو ته، او غټه خبره ده چې زموږ د څښلو اوبه هم د دې کوی نه دي. دې بدمعاش سړي ورته جواب کې وویلې چې هر څه وي خو دا کوی اوس صرف زما دی او زما د اجازت نه بغیر څوک د دې ځای نه یو ګوټ اوبه هم نشي وړلی، پوه شوې او که نه. دې بوډۍ ښځې ورته وویلې چې اوبه خو به موږ هم د دې ځای نه وړو او موږ ستا نه یېرېدو والا نه یو او ته چې څه کولی شې وکړه، پوه شوې په خبره او که نه. دې بدمعاش سړي دې بوډۍ ښځې ته وکتل او بیا ډېر په غرور باندې تیزه تیزه خندا وکړله او بیا ډېر په غرور باندې ورته وویلې که چېرته د دې کلي خلک دومره تکړه وي نو دې ته ووایه چې رامخې ته شي او زما مقابله وکړي او زه ولاړ یم، چا کې دا همت دی چې د دې کوی نه اوبه ډکې کړي. دې بوډۍ ښځې چې دا واورېدل نو لږ ساعت غلې ولاړه وه. دې بدمعاش سړي ورته وویلې ګونګی شوې څه ووایه که نه د دې کلي خلکو ته ووایه که چا کې زور وي نو را دې شي او دې کوی نه دې اوبه یوسي، او زم نن دا ګورمه چې په چا کې به دومره زور وي چې هغه راشي او اوس د دې کوی نه اوبه یوسي. دې بوډۍ ښځې چې کله دا خبرې واورېدې نو د کلي خلکو طرف ته یې رامخ کړلې او ورته یې وویلې کلیوالو تاسو شرمېږئ نه، زه په بوډۍ ځان لګیا یم ستاسو د ټول کلي دپاره جنګېږم او تاسو دغلته د بوتانو په شان غلې ولاړې یې، رامخې ته شئ او ټول اوبه ډکې کړې او تاسو خو دومره ډېر یې دا بدمعاش سړی تاسو ته هېڅ هم نشي ویلی. کلیوالو د دې بوډۍ ښځې خبرې واورېدلې خو بیا هم ډېر زیات یېرېدل. دې بوډۍ ښځې ورته یو ځل بیا وویلې که تاسو همداسې د دې بدمعاش سړي نه یره کول شروع کړې نو یو ورځ به دا بدمعاش سړی ستاسو په ځمکو باندې هم د قبضې اعلان وکړي او بله ورځ به تاسو نه ستاسو کورونه هم واخلي. ټول کلي والا غیرت وکړې او مخې ته راشئ او د دې کوی دپاره وجنګېږئ، که دا کوی زموږ د لاسه لاړو نو زموږ فصلونه به هم ټول خراب شي او نه به زموږ ځناورو ته اوبه میلاویږي او تر دې پورې چې موږ ته به هم د څښلو دپاره اوبه نه میلاویږي. دا بدمعاش سړی دې بوډۍ ښځې ته کتل او غوسه شو او ورته یې ویلې بس کا تا ته ما ډېره سینه اوږده کړې ده
خو تاسو ډېر زیات چرچر راغشتي دي. او بیا دې بدمعاش سړي ډېر په غرور سره وخاندل او وی ویلې چې تا ته ما مخکې ویلې چې د دې کلي والا زما مقابله نشي کولی او زه دومره طاقتور یم چې زه خو دې کلي والا ته د میږیانو یا د ځناورو په نظر هم نه ګورم. دا ټول کلي والا زما نه یریږي او اوس ټول ورکېږي د دې ځای نه، څوک به هم د دې ځای نه اوبه نه وړي. دې بوډۍ ښځې د بدمعاش سړي ته یو ځل بیا وویلې چې زه ستا غوندې د بدماشانو نه نه یریږم او نن چې ما د دې ځای نه اوبه وړي نی زه د دې ځای نه اړځم نه. بدمعاش سړي ورته وویلې بس ډېر مې دې برداشت وکړو، ستا دا ژبه ډېره اوږده شوې ده او ته داسې نه پوهېږې، صبر وکړه. بیا دا بدمعاش سړی د دې ښځې طرف ته رالو او دې بوډۍ خوارې ښځې له دیګه ورکړله او په ځمکه یې راوغورځوله او ورته یې وویلې چې ستا غنیکه به هم زما حکم مني، ته خو لاته یې. د کلي ټول خلک ولاړو او تماشه یې کوله، خو چا کې هم دا همت نه و چې د دې بدمعاش سړي مقابله یې کړې وه. دا بوډۍ ښځه چې کله په ځمکه باندې راپرېوتله نو جسم یې درد شروع کو او په ژړا شوله او د بدمعاش سړي ته یې ویلې چې ته خو په خپل طاقت باندې ډېر زیات غرور کې، خو یو ورځ به خدای پاک داسې راولي چې تا به خدای په دې اوبو کې غرق کړي او زما به تا ته نن نه بعد عمده خیره وي. په دې خلکو کې یو ځوان ولاړو، د هغه زړه صبر نه شو او مخې ته رالو او بیا دا بوډۍ ښځه روچته کړله چې د دې ځوان په دې بوډۍ باندې ډېر زیات زړه خفه شو او بیا دې بوډۍ نه تپوس وکړو خوږ شوې خو ډېره نه او بیا ترې دغه بوډۍ ښځه سیټ ته کړله او بیا دا ځوان چې د ده نوم سهیل و د دې بدمعاش سړي طرف ته رالو او ورته یې ویلې چې تا له شرم نه راځي چې تا په یو بوډۍ ښځه باندې لاس اوچت کو او بل طرف ته کو ګورې نو دا بوډۍ ښځه په حق باندې ده او صحیح خبره کوي او دا کوی خو زمونږ د کلي والو دی او که ته په دې کوی باندې قبضه وکړې نو موږ به خپل فصلونه څنګه وبو، خپلو ځناورو له به اوبه د کومې ورکوو او دا خو لا پرېږده موږ به د سکول اوبه د کوم ځای نه وړو. دومره ډېر زیات ظلم مه کوه، زمونږ ټول کلي والا به د اوبو د تندې نه مړه شي، مهرباني وکړه لږ رحم وکړه. دې بدمعاش سړي ورته جواب کې وویلې چې ځوانه ډېر به ځان نه قلقلا خان نه جوړی، ګینې اوس ته نه د دې ټولو خلکو په مخ کې سرمن وباسمه، ته به اوس ماته دا وایې چې ما له څه کول پکار دي اوسه نه او زه یې هېڅ پروا نه کومه، که ستاسو فصلونه غر کېږي او که ځناور مړه کېږي او که تاسو د تندې نه مړه کېږئ، زه هېڅ پروا نه کوم د دې خبرو. او اوسه پورې خو ما دا ویلې چې ما نه به اجازه اخلئ او بیا به دله اوبه در کومه، خو اوس در باندې مکمل اوبه بندې شوې او د دې کوي نه به اوس تاسو چاته هم اوبه نه میلاویږي. دې ځوان ورته وویلې چې ګوره ته یو طاقتور انسان یې، خو ته دې کلي والو سره دا ته ښه نه کې او ته اوس مونږ اوبو ډکولو ته پرېږده، ګینې هسې به دې جګړه جوړه شي. دې بدمعاش سړي ورته وویلې چې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم او ته ځکه زما مخکې لګیا یې بکواس کې، دومره به دې وغربومه چې د پېژنګلو نه به دې وباسمه. دې ځوان ورته جواب کې وویلې چې زه ستا غوندې د ارامخور بدمعاش نه نه یریږم او ستا نور عادت څه دی، بس چېرته د غریبانانو په ځمکو باندې قبضې کې. دې بدمعاش سړي چې دا واورېدل ډېر زیات غوسه شو او دا ځوان یې د ګریوان نه ونیولو او ورته یې وویل چې ستا دومره همت چې تا ما ته ارامخور وویلې، اوس به دې سرمن وباسمه. او بیا دې بدمعاش سړي خپل باډي ګارډانو ته آواز وکړو او ورته یې وویلې چې دې سړي ته ډنکي ونیسئ او دومره ډېرې ووهئ چې د دې کلي خلکو دپاره سبق جوړ شي چې دې د بیا دپاره دا همت نه کوي. بیا دا غونډګان مخې ته رالل، ډنکي ورسره و او دا ځوان یې راګیر که او په دې ډنکو یې ډېر زیات ووهلو او د کلي ټول خلک ډېر زیات یېرېدلي وو. بیا دې بدمعاش سړي خپل ټوپکمارو ته وویلې که چېرته د دې کلي خلک دې کوي ته جوخ رالل نو زما دا اډر دی چې دومره ډېرې ووهئ چې په وهلو وهلو ته سرمن بار کړي او زه اوس خپلې حجرې ته روان یم، زما چې څومره ځمکه د ټوله به د دې کوي نه اوبه کې او د کلي خلکو له یو ګوټ اوبه هم ورنه کې. په دې کې یو بله ښځه مخې ته راله او ډېر زیات جړل او مینتونه یې ورته کول چې زمونږ کور کې د څکلو دپاره هم اوبه ختمې دي او د خدای خاطر که لږې شان اوبه ترې راکړه، که تاسو ما له اوبه رانه کړلې نو زما بچي به خدای مکه د تندې نه مړه شي. بیا یو ګونډه مخې ته راغی، دې ښځې ته یې وویلې چې زه د دې ځای نه او که چېرته مونږ تا له اوبه درکړلې نو هغه بدمعاش به بیا مونږ له سزا راکوي. او بیا دې نورو کلي والا ته مو وویلې چې زه شا به د دې ځای نه ګینې تاسو له هم هغسې وال درکوو څنګه چې هغه ورځ هغه ځوان له ورکړي وو. دا ټول خلک د یارې نه د دې ځای نه روان شول. بیا چې کله د دې کلي خلکو باندې اوبه بند شولې نو فصلونه د تندې د وجې ډېر زیات خراب شول. زمیندارانو چې خپلو فصلونو ته وکتل ډېر زیات خفه وو. د څاروو دپاره د څکلو اوبه نه وې، څاروي د تندې نه ډېر زیات خراب شول او تر دې پورې چې د څکلو دپاره خلکو سره اوبه ختمې شولې، خلک ډېر زیات تنګ شول. او بیا د دې کلي یو مشر مولا طرف ته رالل، دې مولا ته د دې کلي خلکو وویلې مولا صاحب وګوره که نه زمونږ د کلي چې کم کې و په هغې باندې بدمعاش قبضه کړې ده او چاله هم ترې اوبه نه ورکوي. او بیا ورته ټوله واقعه وکړله
چې دغه شان هغه بوډۍ ښځه چې کله اوبو له ورغلې وه نو هغه بدماش سړي دغه بوډۍ ښځه ځمکې ته راواچوله او بېعزتي م وله وکړله او بیا چې کله هغه ځوان اوبو له ورغې نو د ټول کلي خلکو په مخ کې هغه م راګیر کو وی وهلو. زمونږ اوس نه د څکلو اوبه شته او نه زمونږ د ځناورو دپاره اوبه شته، بل طرف ته زمونږ فصلونه خرابېږي او ډېر کم خلک داسې دي چې د څکلو اوبه ورسره پاتې دي چې دا ختمې شي نو موږ به بیا څه کوو. دې ملا صاحب دې سړي ته وویلې چې ځوانه ته بلکل ټیک خبره کوې، خو موږ د دې بدماش سړي مقابله نه شو کولی. دا بدماش سړی ډېر زیات طاقتور او ډېر زیات ظالم دی او که موږ د دې بدماش سړي خلاف څه خبره یا څه جرګه وکړله نو دغه بدماش سړي ته به خبره ورسي او هغه به موږ ټولو له نقصان راکړي. دې کلیوالو سړي ورته وویلې چې ملا صاحب ګوره د دې خو به څه حل پکار وي که نه، چې د تندې نه مرونو د دې نښه دا ده چې د دې ظالم سړي مقابله وکړو او دې م ووژني. ملا صاحب ورته وویلې چې او ځوانه ستا خبره صحیح ده، څه نه څه قدم اغشتل خو ضروري دي اوس. بیا دې ملا سړي د دې نه مشوره واغشتله چې تاسو ما ته ووایئ څه کول پکار دي، زما خو په ذهن کې هېڅ قسم خبره نه راځي. بیا دې ځوان ملا صاحب ته وویلې چې ملا صاحب که مونږ د دې بدماش مقابله نه شو کولی نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ د قانون سهاره واخلو او لاړ شو پولیس والا پسې او د ده خلاف رپورټ ولیکو. ملا صاحب د کلي والا ته وویلې چې صحیح ده زه به عمنن لاړ شمه او پولیس والا ته به شکایت وکړمه او عمنن به د دې بدماش سړي خلاف FIR کټ کړمه. د دې په خپل منځ کې دا خبرې کېدلې چې د دې کلي خلکو په منځ کې د هغه بدماش سړي یو پټ کس ولاړو. دغه کس زر زر د هغه بدماش سړي طرف ته لاړو او دغه بدماش سړي ته دا ټوله خبره وکړله چې د کلي خلک ټول ستا خلاف راغونډ شوي وو او اوس هغه ملا صاحب روان دی پولیس والا لځي او ستا خلاف پرچه کټ کوي. دې بدماش سړي چې دا خبره واورېدله نو ډېر زیات غوسه شو، وی ویلې چې د دې ملا دومره همت چې دې به زما خلاف پرچه کټ کوي او اوس ګوره چې زه دې ملا صاحب سره څنګه کار کوم. بیا موبایل راواغشتلو او پولیس والا تاڼې ته یې رنګ وکړو او ویلې انسپکټر صاحب غور سره زما خبره ووره، د کلي چې کوم ملا صاحب دی هغه ستا طرف ته در روان دی او زما خلاف پرچه کټ کوي. د کلي په کوی باندې ما قبضه کړې ده او دغه ملا صاحب چې کله دغلته درشي نو هغه ته داسې سبق ورکه چې هغه ته دا ټوله زندګي بیا یاد وي. پېښ شوې که نه؟ انسپکټر صاحب ورته وویلې ته ټینشن مه کوه او څنګه چې ته غواړې هماغه رنګ به کېږي او دا خو صرف کوی دی، ټول کلی به ستا په نوم کما او ستا کار به وشي، خو بس صاحبه زما مټۍ ایره نه کړي، زما مټۍ ما ته ضرور رولېږه او بقایا ټول کار زما دی، د هغې نه ته بېغمه شه. بدماش سړي ورته وویلې انسپکټر صاحب ته زما کار وکړه او تا ته به زه ستا انعام درولېږم. بیا چې کله دا ملا صاحب تاڼې ته رالو نو انسپکټر ته یې وویلې زه د خپل کلي د مولیانو مشر یم او ټول کلیوالو زه د خپل طرفه رالېږلی یم، زه دا پرچه کټ کول غواړم. انسپکټر صاحب وویلې چې ملا صاحب ووایه تا سره څه چل شوی دی او ته پرچه د چا خلاف کټ کې؟ ملا صاحب ورته وویلې چې زه د کلي هغه بدماش خلاف پرچه کټ کول غواړم او دغه بدماش زموږ د کلي په کوی باندې قبضه کړې ده. انسپکټر صاحب ورته وویلې چې ملا صاحب ستا دماغو کار پرېښی دی، څه ته هوش کې یې که نه چرس تسکلي دي؟ ته د چا خلاف پرچه کټ کې؟ ته د دومره غټ بدماش خلاف پرچه کټ کې؟ هغه دومره طاقتور انسان دی. ملا صاحب زما تا ته دا مشوره ده چې غلی شان د دې ځای نه وځه ځه او ستاسو کلي زموږ تاڼې سره نه دی، چېرته بلې تاڼې ته لاړ شه او خپله پرچه کټ کړه. ملا صاحب ورته وویلې چې انسپکټر صاحب زه خو مخکې به م همدلته راتلم او همدې ځای نه به ما پرچې کټ کولې، ته د دغه بدماش د یېرې نه پرچه نه کټ کې او ما ته خو داسې لګي چې ته د دغه بدماش سړي نه یېرېږې او یا چېرته هغه تاله رشوت درکوي او همدغه وجه ده چې ته د هغه خلاف پرچه نه کټ کې. پولیس والا چې دا واورېدل ډېر زیات غوسه شو. دا ملا سړی د ګریوان نه ونیولو، ورته یې وویل چې ستا دومره همت چې ته په یو انسپکټر باندې او بیا په تاڼه کې دننه دومره غټ الزام لګې، بوډا سړیه چپ چاپ د دې ځای نه خپې سپکوه، ګینې جیل ته دې ورچومه او ټول عمر به ګورې بیا په جیل کې پروت یې. ملا صاحب د انسپکټر ته ډېر زیات مینتونه وکړل، ورته یې وویلې چې د خدای خاطر وکړه دا اوبه زموږ د کلي والو دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي او که تاسو هم زموږ مدد ونه کړو نو زموږ د کلي خلکه به د تندې نه مړه شي. د خدای دپاره زموږ مدد وکړه، زه د کلي مشر ملا یم، زه چې کلي ته واپس لاړ شم نو زه به هغې ته څه وایم؟ انسپکټر صاحب ډېر زیات غوسه شو، د دې ملا سړي بېعزتي وکړله او ورته یې وویلې چې ورکېږه د دې ځای نه او ورته یې وویلې چې زما هېڅ پروا نشته، تا دې م خدای غر کړي او ستا کلي والا دې م خدای غر کړي، زه د دې ځای نه. ملا سړی ډېر زیات مایوسه شو او ډېر زیات یې ژړل او کلي ته واپس رالو چې په دې کې هغه ځوان د دې ملا طرف ته رالو چې د کوم نوم سهیل و. دې ځوان دې ملا سړي ته وویلې ملا صاحب ته خو زموږ د کلي غټ ملا یې، دا ته ولې ژاړې؟ څه چل شوی دی؟ چېرته انسپکټر ستا بېعزتي وکړه که ولې؟ ملا صاحب ورته وویلې بچې زه تاڼې ته تللی وم، ما ویلې رپورټ به درج کړمه
خو انسپکټر د ریپورت لیکلو په ځای باندې زما ډیره زیاته بېعزتي وکړله او زه یې په زور باندې د تاڼۍ نه بهر راوویستلم. دې ځوان دې ملا صاحب ته وویلې چې مخکې ورځ خو ما وال خوړلي وو، خو هغه صرف زما بېعزتي وه، په دې وجه زه غلی وم. خو ته خو زموږ د کلي غټ ملا یې، د ستا بېعزتي مو کړله، د هغه بوډۍ ښځې د زنانۍ بېعزتي مو کړله، او د ستاسو د بېعزتۍ تپوس دپاره زه به ځم ښار ته او د دې انسپکټر او د دې بدماش خلاف زه به ښار ته ځم او ډي پي او ته به شکایت کوم، او اوس که مړ کېږم او که ژوندی پاتې کېږم، خو زه به دا کوې د دې بدماشانو نه رازادوم، او زه به سبا سحر وختي ښار ته روانېږم. بیا په سبا سحر باندې دا ځوان بس ته وختلو او د ښار طرف ته را روان شو، او د ده په زړه کې دا امید و چې د ښاري کم غټ افسر دی هغه به زموږ مدد ضرور کوي، ځکه چې هغه سم د دې بدماشانو نه نه یریږي. او بیا چې کله د ډي پي او دفتر مخې ته دی رالو او ویې کتل چې عمده د دغه غټ افسر دفتر دی، او بیا دی چې کله د دغه دفتر طرف ته ور روان شو نو یو پولیس والا پې آواز وکړو، ورته یې ویلې ای ځوانه چېرته خو شې، دلته ودرېږه، ته خو سیده روان یې. سړی اول تپوس وکړي ما ته ووایه څله راغلی. دې ځوان ورته وویلې انسپکټر صاحب زما نوم سهیل دی او زه دې خوا ته کلي نه راغلی یم او زه پولیس افسر سره ملاویږم، ډېر ضروري کار دی. انسپکټر صاحب غوسه شو، ورته ویلې تا ته څه لګي چې ته یو عام رکوټې شان د کلي والا کس او چېرته دومره غټه افسره، ستا دماغ خراب دی، هغه تا سره ملاویږي څه؟ او دومره غټه افسره دلته ستا غوندې د 2 ټکي انسانانو خبرو اورېدو دپاره ناسته ده؟ جاهله بېوقوفه، تا ته دا پته نه لګي چې کله هم دومره غټ افسر سره ملاویږي نو مخکې به ترې ټیم اخلي، او که بیا چې د قسمت ښه وي او ټیم ملو شي نو د هغې نه پس پته لاړ شي او ملو به شي. اوزه د دې ځای نه ورکېږه شابه، اول لاړ شه ټیم واخله، او که خامخا دا غواړې چې ملو شي ورسره نو چېرته غټ سفارش وګوره، او چې کله ځان له غټ سفارش پیدا کړي نو بیا ته دومره غټې افسرې سره ملاوېدی شي. سهیل ورته جواب کې ویلې انسپکټر صاحب مونږ خو د یو رکوټي شان کلي ډېر زیات غریب خلک یو او دومره غټ سفارش زه د کوم ځای نه راولم. انسپکټر صاحب زه ستا مخې ته جولی غواړم، د خدای دپاره ماله صرف یو ځل اجازت راکړه چې زه دې پولیس افسر سره ملو شم، او زما دې سره ملاوېدل ډېر زیات ضروري دي. ډېر زیات ټیم وشو زمونږ کلي کې بارانونه نه دي شوي، اوبه مکمل وچې شوي دي، د دې په وجه باندې زمونږ فصلونه او زمونږ ځناور د تندې نه مړه کېږي، او زمونږ په ټول کلي کې صرف یو کوی دی چې هغې باندې د کلي بدماش قبضه کړې ده. که دې پولیس افسر چې ته زمونږ مدد ونه کړو نو ټول خلک به د تندې نه مړه شي. دې پولیس والا ورته وویلې چې ښه اوس به د ښار د ټولو نه غټ افسره ستاسو د رکوټي شان کلي ته ځي، د یو رکوټي شان کوي مسلې حل کولو دپاره به ځي. دې ځوان ورته په ډېرې عجزۍ باندې وویلې انسپکټر صاحب داسې مه کوه، مهرباني وکړه، زه تا ته په خپو باندې پرېوتو ته تیار یم، خو بس یو ځل ما پرېږده چې زه د افسرې سره ملو شم. دوی په خپل منځ کې دا خبرې کولې چې په دې کې د دې کلي د دې غټې افسرې دفتر ته یو پولیس والا رادننه شو او دې افسرې ته یې وویلې چې بهر په ګیټ باندې د کلي نه یو هلک راغلی دی او انسپکټر صاحب هغه سره ډېره زیاته بدتمیزي کوي او تاسو سره یې ملاوېدو ته نه پرېږدي. دې پولیس افسرې چې کله دا واورېدل نو غوسه شوله او ویلې چې داسې لګي چې دغه پولیس والا ته زما باره کې پته نه لګي، اوس هم په دې ساعت لاړ شه او دغه انسپکټر او دغه کلیوال دواړه زما مخې ته راوله. بیا چې کله دا دواړه پیش شول دې پولیس افسرې دغه انسپکټر ته ډېر زیات په غوسه کې وویلې دا د ډي پي او دفتر دی او که چېرته سبزي منډی ده چې ته به هر خلک رئیسارې او دننې نه راپرېږدي. انسپکټر وویلې میډم غلطي زما نه دی، دې هلک ضد نیولی و او ده ویلې چې زه افسرې سره ملاوېږم، ما ډېر پیکو ورته مې وویلې چې دومره غټې افسرې سره ته نشې ملاوېدی. سهیل را مخې ته شو او دې پولیس افسرې ته یې وویلې چې ګوره چې مونږ ستا غوندې غټ افسرانو سره نشو ملاوېدی نو مونږ به چاله ځو، مونږ به د چا نه انصاف غواړو. او دلته چې ما د انسپکټر ته وویلې چې زه د افسرې سره ملاوېږم نو ده ما د جواب کې ویلې چې چېرته غټ سفارش وګوره د هغې نه پس به ته د افسرې سره ملاوېږي نه نشې ملاوېدی، دا د کوم ځای انصاف دی؟ دې افسر چې کله دا خبرې واورېدلې نو ډېره زیاته غوسه شوله او د انسپکټر طرف ته راله ورته وویلې تا ته چا ویلي دي چې ته خلک رامنې کا او ما سره ملاوېدو ته مه پرېږده، چې دا خلک د انصاف حاصلولو دپاره دلته نه راځي نو چېرته به ځي؟ او نن زه تا د 3 میاشتو دپاره د نوکرۍ نه وباسم او واپس به نوکرۍ له هله راځي چې کله تا سره غټ سفارش وي. بیا دې ځوان د پولیس افسرې ته وویلې میډم ما چې نن ستا انصاف وکتلو نو ما ته دا محسوسه شوله چې زه نن یو صحیح افسرې طرف ته راغلی یم او ته به زموږ مدد ضرور کې. بیا د پولیس افسر سهیل ته وویلې چې ته آرام سره خپله ټوله خبره ماته وکړه، څه مسله ده تا ته؟ سهیل ورته وویلې چې زه دې خوا کې رکوټي کلي نه راغلی یم او زموږ ټول کلیوالو زه د ستا طرف ته رالېږلی یم. یو خو ډېر ټیم وشو چې زموږ کلي کې باران نه دی شوی او زموږ فصلونه ډېر زیات خراب شوي دي او زموږ په ټول کلي کې صرف یو کوی دی چې هغې کې اوبه شته
خو په دغه کوي باندې زمونږ د کلي بدماش قبضه کړې ده چې د دې په وجه باندې زمونږ د کلي زناور او زمونږ د کلي ټول خلک د تندې د وجې نه نور مړ کېدو ته تیار دي. میډم مهرباني وکړه د الله دپاره زمونږ مدد وکړه او ته زمونږ آخري سهاره یې. که تا زمونږ مدد ونه کو نو زمونږ د کلي ټول خلک به مړه شي. د پولیس افسر ورته وویلې سهیل ته پریشانه کېږه مه او دا زما ډیوټي ده او دا وردي ما هم د دې دپاره اچولې ده چې داسې کاږه خلک پیسیده کم او زه هم داسې خلکو پسې ګرځم. ته اوس واپس کلي ته لاړ شه او ټول کلي والو ته ووایه چې سبا له ټول کلي والا لوښي راوالي او د دغه کوي طرف ته راشي او دغه کوي نه اوبه یوسي او د دغه بدماش مقابله کول زما کار دی. بیا په سبا سهار باندې دغه غونډګان د دغه کوي سره ولاړو چې په دې کې وکتل نو دغه کلي والا ټول خلک د دغه کوي طرف ته را روانو. د غونډه وویلې دا وګوره د دې کلي خلکو باندې څه چل شوی دی، دا خو ټول د دې کوي طرف ته را روان دي، دی باندې خپل ځانونه ګران نه دی او که څه. د بل غونډه وویلې چې ما ته خو داسې لګي چې د تندې د وجې د دې کلي دا خلک پاګلان شوي دي او په دې وجه دی د دې کوي طرف ته را روان دي. بیا دا ټول کلي والا د دې کوي طرف ته جوخ رالل. بیا د یو غونډه د ټول کلي والو ته وویلې چې ستاسو دماغو کار پرېښی دی که څه چې تاسو د دې کوي طرف ته راغلی یې، تاسو نه د هغه بدماش سړي هغه دمکي را شوې ده که څنګه. په دې کې سهیل مخې ته رالو ورته ویلې مونږ پاګلان شوي نه یو بلکې مونږ خپل کوي له راغلي یو او مونږ به نن د دې ځای نه اوبه وړو. دې غونډه ورته وویلې چې دا ته څه بکواس کې تر څو چې مونږ دلته ولاړ یو نو د دې ځای نه ته یو ګوټ اوبه هم نشئ وړلی. سهیل ورته جواب کې وویلې چې بس تاسو لږ شان انتظار وکړئ او نن به مونږ ستاسو په مخ کې د دې ځای نه اوبه وړو او تاسو به تماشه کوئ. دغه پولیس افسر په یو غټ ګاډي کې کېناسته او ځان سره یې ښه ډېر د پولیس ګاډي راواغشتل او د دې رکوټي کلي طرف ته را روانه شوله. بیا سهیل وویلې دغه دی راله د پولیس غټ افسره او زه نن ګورم چې چا کې دومره ډېر زور وي چې مونږ کلي والا منې کې د اوبو نه. دې غونډه سهیل ته وویلې داسې پولیس والا خو روزانه د بدماش سړي حجرې ته راځي او ګوره دا پولیس والا به هم تاسو کلي والو پسې راغلي او هم تاسو به د دې ځای نه شړي ګوره ورته. سهیل ورته جواب کې وویلې چې دا ځل کومه پولیس والا را روانه ده هغه د مخکې په شان نه ده او دې ځل مونږ ستاسو پلار راغوښتی دی، غم مه کوه. په دې کې بیا دا پولیس والا مخې ته راشي او د ګاډي نه راکوشي او تمانچه راوالي او په هوا کې پې 2 ډزې وکړي او بیا چغه ووهي چې څوک به هم د خپل ځای نه نه خوځي او بیا پولیس والو له اډر ورکړي چې زر دا ټول غونډګان ګرفتاره کړي. دې غونډه د پولیس افسرې ته وویلې ته مونږ ګرفتاره کړې خو دا ته ښه نه کړې او تا ته دا اندازه نشته چې مونږ د چا سړي یو او دا ته چې څه کې په دې باندې به ته وروستو ډېره زیاته خفه یې. دې پولیس افسرې ورته وویلې تاسو ما لا اوسه پورې صحیح نه پېژنئ او تاسو ټول دا ځل غلط افسرې له په لاس ورغلي یې او د ستاسو سیده کول به ما له ډېره زیاته مزه راکوي. بیا دې پولیس افسرې حکم وکړو چې دا ټول غونډګان ونیسئ او تاڼې ته یې بوځئ او هلته چې لاړه شم نو زه به دې ته ښیم چې زه څوک یم. بیا د پولیس افسره مخکې راله او د دې کلي خلکو ته یې وویلې ای د کلي خلکو دا کوی نن نه بعد واپس تاسو شو او چې چاته څومره اوبه پکار وي د دې ځای نه وړی شي. ټولو خلکو د دې پولیس افسر ډېر زیات شکریا ادا کړله او بیا د دې ځای نه اوبه وړل شروع کړل. سهیل به د دې کوي نه په خوشحالۍ باندې اوبه ایستلې او خلکو ته به یې په منګو او په بالټو کې اچولې او بیا زر زر ټولو خلکو دغه بوډۍ ښځې او ماشومانو او زناورو ټولو ته اوبه میلو شوې. بیا دغه مشره بوډۍ ښځه د افسرې طرف ته راله او شکریه یې ادا کړله. دې بوډۍ ښځې ورته وویلې که چېرته زمونږ د تاڼې ایسچو زمونږ دغه شان مخکې نه مدد کړی و نو دومره ډېره سخته به په مونږ باندې نه تېرېدله. دې پولیس افسرې ورته وویلې چې ته فکر مه کوه زه به اوس د دې خوښه شمه، د دغه تاڼې والا پولیس والو هم خیر نشته او د دې بدماش هم خیر نشته. بل طرف ته د دې کلي چې کومه تاڼه وه په هغې کې دغه حرامخور پولیس والا ناست و او لګیا و تاشې لګولی و او بیا دې پولیس افسر دې بل پولیس ته وویلې چې لاړ شه د بهر نه سموسې روړه هغه به هم خورو مزې به کوو او تاش به هم کوو. بیا دې خپلو کې تاش لګولی و او خنداګانې او خوشحالیانې یې کولې چې په دې کې به دغه غټه پولیس افسر رادننه شوله او ډېر زیاته غوسه شوله او ورته یې ویلې دا ډیوټي خلک داسې کوي لکه دا تاسو چې کوئ تاسو دلته ډیوټۍ له راغلي او که تاش لګولو له راغلي تاسو له حکومت د دې شي تنخوا درکړي چې تاسو ټول ورځ کښېنئ او تاشو کې. د ټولو نه مخکې خو ته ماته دا ووایه چې د دغه کلي بدماش چې کله د کلي په خلکو باندې ظلم کو نو تا د هغه خلاف کاروایي ولې ونه کړله؟ یو هفته شوه چې د دغه کلي خلکو ته اوبه نه میلاوېدلې او تا د دغه کلي د خلکو د مدد کولو په ځای باندې د دغه بدماش سړي چمچهګیري کوله. دې پولیس والا ورته وویلې چې میډم دغه بدماش ډېر زیات طاقتوره دی، که ما د هغه خبره نه وه منلې نو هغه به زما نه دا وردي ایستې وه. ما چې څه کړي دي ټول مې په مجبورۍ کې کړي دي. دې پولیس افسر ورته غوسه کې وویلې چې د افسوس خبره خو دا ده چې ستا وردي خو به اوس زه وباسمه
او زه اوس په دې سات باندې تا د نوکرۍ نه وباسم او د نن نه بعد ته یو عام انسان یې، تا نه ټول اختیارات نن زه په دې وخت باندې واپس اخلم. دې پولیس والا چې دا واورېدل ډېر زیات خفه شو او دې پولیس افسر ته ډېر زیات مینتونه شروع کړل او ورته یې ویلي چې زما خو واړه واړه بچي دي، که ته ما د نوکرۍ نه وباسې نو هغوی به څه کوي، هغوی خو په دولګې نه مړه شي. دې پولیس افسر ورته جواب کې وویلې که چېرته تا د دغه کلي په ماشومانو باندې رحم کړی و نو نن ما په تا باندې م رحم کړی و او ځه ته نن په دې سات باندې د نوکرۍ نه بهر شوې. بل طرف ته په دغه کلي کې دغه بدماش سړي ته چې کله پته ولګېده نو دغه بدماش سړی د دغه کوی طرف ته رالو او چغې وهلې او ویلې چې څه شول هغه کلیواله، او نن زه د خلکو زور ګورم چې څوک راځي او د دې ځای نه اوبه وړي، او ما دا اورېدلي دي چې ستاسو د مدد کولو دپاره د ښاریې نه غټ افسره راغلی وه. څه شوه هغه غټ افسره؟ دغه افسر کې دومره همت شته چې زما مقابله وکړي؟ په دې کې یو غونډه د دې بدماش سړي طرف ته راشي او ورته ووایي چې ما اورېدلي دي چې دغه افسره ډېره زیاته خطرناکه ده. دا بدماش سړی غوسه شي او ورته ووایي چې یو کمزوري جینۍ ذات په زما مقابله کوي، او بیا ډېر زیات د غرور د وجې په خندا شي او بیا د بدماش سړی چغه کې ووایي ای کلیوالو چېرته ده ستاسو هغه افسره؟ تاسو هغه لږه راوغواړئ که نه، او اوسه پورې خو ما صرف په دې کوی باندې قبضه کړې وه، خو نن نه بعد به زه ستاسو په ځمکو باندې قبضه کوم. په دې کې یو غونډه بیا د دې بدماش سړي طرف ته راشي او ورته ووایي هغه وګوره د پولیس ګاډي را روان دي. دغه بدماش سړي دې غونډګانو ته ووایي چې ټول ټوپک یې واخلئ او ګیر چاپېره پټ کښېنئ، او چې کله دغه پولیس والا دلته راشي او چې څنګه دې کوی له رورسي نو ډایرکټ به ورته خپلې ټوپکې راواړوئ او ټول پولیس والا به مړه کې یو هم دنه ژوندی پاتې نه شي. بیا دا ټول خلک لاړ شي او څوک د ونو شاته او څوک په کندو کې پټ کینی. بیا چې څنګه د پولیس افسر مخې ته راشي نو دغه بدماشان ډایرکټ په دې پولیس افسر باندې ډزې شروع کړي. په دې کې دا پولیس والا لاندې راکوشي او پولیس والا هم ټوپکې راواخلي او پولیس والا او دا بدماشان په یو بل باندې ډزې شروع کړي. پولیس والا د ګاډو پناه شي، ټوپکې راواخلي او په دې بدماشانو باندې ډزې شروع کړي او بیا د دې په منځ کې ډېره مقابله وشي. دا پولیس افسر خپل پولیس والو ته ووایي چې تاسو به ډېر ډزې نه کوئ، خو بس د دغه بدماشانو ډزو نه به ځان ساتئ او یو نیم ډز به کوئ او انتظار به کوئ چې دغه بدماشانو سره کله د ټوپک ګولۍ ختم شي نو بیا به پرې ورمنډه کړي او دغه ټول به ونیسئ. همداسې وشي دغه بدماشان لګیا وي په دې پولیس والو باندې ډزې کوي چې په دې کې د دې ټوپکونو کې ګولۍ ختم شي او بیا دا پولیس والا ټوپکې راواخلي او په دغه بدماشانو باندې ډزې شروع کړي او دې طرف ته راشي. دغه بدماشانو سره ټوپکو کې ګولۍ نه وي، مجبوره شي او بیا دغه پولیس افسر د دغه غټ بدماش طرف ته راشي، تمانچه ورته سیده ونیسي او ورته وایي که اوډه کې دی نو ډز د نه وباسم. دغه نور غونډګان چې کله وویني چې موږ سره ګولۍ ختمې شولې او پولیس والا را روان دي نو په شا اړخونو باندې وتښتي او دغه غټ بدماش سړی یوازې پاتې شي. دغه پولیس افسر د دغه بدماش سړي طرف ته راشي ورته ووایي و دې کتل ستا ټوپکمار څنګه د سپو په شانو تښتېدل او ستا په خپل طاقت باندې ډېر زیات غرور وکنه، تا د کلي په خلکو باندې ډېر زیات ظلم کړی دی، خو اوس ستا مقابله ما سره راغلې ده او تا ته به د دې ټولو ظلمونو سزا میلاویږي. بیا دا پولیس افسر حکم وکړي او بیا دغه بدماش سړی په پړو باندې وتړي او دغه کوی کې را ځوړند کړي او لاندې په اوبو کې ورغیبوي او بیا یې بره روچتوي او بیا جیل ته بوځي او د ټول عمر قید سزا ورته وورئ.